اوس هم سولند خبرونه د کندز امنيه قوماندان الحاج پاسوال مطيع الله سیف الله د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې معينیت ولایتي رئیس الحاج مولوي اسد الله حلیم او مال پلاوی سره په خپل کاری دفتر کې لیدنه تر سره کړي د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې معينیت ولایتي رئیس دغه ولایت د امنيه قوماندان فعالیتونه د نشئی توکو د پیر او پلور د کوکنارو په منځوړلو او د روغدو کسانو پر اټولولو او د هغوی د درملنې په برخه کې ستایلی او د لا هڅو تمه خودلې ده بل ورته امنیه قوماندان ډاډ ورکړی چې په کندز ولایت کې په خپل مبارزه به غړاندې ساتي او حسب کوي چې توران کسان قانون منګولو ته وسپاري او امن په بشپړ توګه په دې ولایت کې تامین کړي.